پاکستان ته د خطر زنګ د طالبانو او هند اړیکه د پاکستان زوال خو به نه وي رارسېدلی. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. تر اوسه هم د طالبانو او هند اړیکې هیڅ سرک نه لګېده، خو اوس تازه راپورونه خپاره شوي چې هند او طالبان اړیکه کې شوي دي. په دې اړه هندوستان ټایمز ورځپاڼې په دې هکله یو مطلب خپور کړی دی او ویلي دي چې د لومړي ځل لپاره له ملا عبدالغني برادر سره اړیکه شوې او له یو شمېر نورو طالب مشرانو سره هم خبرې شوې دي. جزئیات وایي چې دا تماسونه د هند امنیتي چارواکو له لوري نیول شوي او ورسره یې خبرې کړې دي. هند په دې برخه کې هم له فکره کار اخلي او له داسې طالبانو سره اړیکه کې شوي چې تر یو بریده ملي فکر ولري او تر ډیره پورې د پاکستان او ایران تر نفوذ لاندې نه وي. د دواړو طرفونو اړیکې څو میاشتې وړاندې پیل شوې او اوس د پراختیا په حال کې دي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د ملا برادر او هند ترمنځ تر څو ځله پیغامونه تبادله شوي، خو د مخابخ خبرو کولو پریکړه نه ده شوې. په دې اړه رسمي نه طالبانو او نه هم هند دولت څه ویلي، خو داسې ښکاري چې د افغانستان سولې مسله اوس په نړیواله سطحه مطرح کیږي او ټول سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره اړیکې ټینګول غواړي. پاکستان څخه د هند غوښتنه د پاکستان لپاره همدا بدزیری دی چې هند له یو څه پر لار طالبانو سره اړیکه ولري. پاکستان، افغانستان او د هند افغان سولې پروسه خپل مکلفیت باله او څه چې زړه و هغه یې کول، خو اوس ښایي د هند په ګډون له ډیرو نړیوالو فشارونو سره مخ شي او د دوه مخو کړنو پر مهال پر دې خوله ووهل شي. هند چې په عمومي ډول له افغانستان سره ښې اړیکې لري، د افغان سولې پروسه کې هم غواړي چې ښه رول ولري او له طالب مشرانو سره په اړیکه کې په نوې بڼه راڅرګند شي. د هند او طالب اړیکه زیاته مرسته له دې سره کوي چې پاکستان مجبور کړي چې په دې پروسه کې رښتینې ګامونه پورته کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د خبرو او عمل سرک تقریبا یو شوی او کوښښ کوي چې نړۍ په خپل صداقت قایله کړي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.